ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان کې جګړه درېدلې ده خو سوله نه ده راغلې. سلام، ستړي مشئ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه غږیزې وینا کې ویلي چې د هغه په فیسبوک پاڼه خپره شوې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لپاره د ملي خبرو او بحث په پیل کېدو ټینګار یې کړی دی. ښاغلی غني چې اوس په اماراتو کې دی، هغه څه وخت وړاندې دا پوسټ خپور کړ. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې هغه افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او یو بل ومني چې په تیرو څو لسیزو کې له یو بل سره جګړه کړې ده. نوموړي همدغه راز د طالبانو د حکومت د نوم له اخیستلو پرته وویل چې ملي مشروعیت اساس دی او ملي مشروعیت د زړونو د یو کولو او د فکرونو د یووالي لار ده ترلاسه کیدای شي. هغه وویل له ملي مشروعیت پرته منطقوي او بین المللي مشروعیت ګران دی. طالبان د تیر کال د اګست په 15 نیټه کابل ته داخل شول او بیا واک ته ورسېدل، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد هم هغه نه پیژني. ګرانو کتونکو، دا و د نن شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.